یو وارې په یو موضوع به سر خلاصوو، بعد له هغه نه به فیصله کوو. ما ته یو وظیفه، نظامي وظیفه په د کابل ښار کې وسپارلی سي. اوس خو رش و بیروبار دومره ډیر دی چې له حده تیر. د نن زه ماښام د ششدرک نه کور خواته راتلم، په د ټول مسیر کې ډیر سخت بیروبار و. یعنې د لاره د لسو دقیقو لاره نه دی، خو زه په 1 ساعت کې ورسېدم کور ته. که چیرې یو نظامي ته یوه دنده ورکړل سي چې ځان دغه نقطې ته ورسوه، داسې یو مشکل ده، دغه مشکل د حل دپاره ځان ورسوه، نو یو نظامي مجبور سي چې په غلط لاس هم تیر سي او په د میډیم باندې واوړي، د ګرین ایریا باندې واوړي، نه مجبوریږي ځکه هغې د هدف ډیره مهمه وي. نو د دغه مبارزینو خصوصا موږ خپله مبارزینو مې هیله دا دی چې مخکې د نه چې په یو موضوع تاسو سر خلاص نه وي، چیغې مه ګډوئ، دغه ملګري مه خفه کوئ، د مجاهدینو ته ګوتې ډېر مه نیسئ. او مجاهدینو مې هیله دا دی چې تر هغه حده پورې چې امکان وي نه د ترافیک خلاف حرکت وکئ او نه بېځایه حرکت ولرئ، نه دغه بیت المال سره جفا وکئ، ښه یې وساتئ. موږ یینې چې ډېر موږ مجاهدین هر ورځ په د خپل موټر لګیا وي، ولا خپل پیسې لګول دي په بیت المال باندې، خپل د معاش پیسې لګولي په بیت المال باندې. زه په خپل دلګۍ کې په خپل ملګري کې ینم چې خپل د جیب پیسې د بیت المال په وسایطو یې لګوي او څه رقم ته یې ساتي. یعنې په مجموع کې خبر مې دا کوله چې یو وارې به سر خلاصوو، بعد له هغه نه به کیسې کوو. اسلامي امارت زه په دننه په نظام کې ینم، ګورم یې د پروژو باندې ډېر ښه کار روان کړي. هر چېرته چې لاړ سي په آبادۍ، په پروژو، په ښېرازۍ، د وطن په آبادۍ، د وطن په پرمختګ خبرې روان دي، کیسې کې په نشتون، یعنې خپل داخلي عواید راټولوي، په دغه پروژو یې لګوي. تاسې باور وکړئ چې هر ادارې ته لاړ شئ، د غرمې مړۍ چې وګورئ، ای غریب سړي مړۍ هلته د غټ سړي په دسترخوان کې وي. د دغه نظام عزت وساتئ، د دغه نظام نه پیروي وکئ. یو نیم ناخوالې به پکې وي، یو نیم نیمګړتیاوې به پکې وي، ټول صحابه هم نه دي، مشکلات به پکې وي، خو ورو ورو پسې حلېږي. میا صاحب تاسو باور وکړئ زه د خلکو سره ډېر غږېږم، ما اشنایان ملګري زښت ډېر، د هر دکاندار ته چې درېږي، د هر تجار سره چې غږېږي